زما معزز و قدرمند حضرات، یو قوم ته ازادي ملاویدل، یو ملک ته ازادي ملاویدل، دا یو لوی احسان د خالق الکائنات دی چې باغ خلق باندې وشي. ازادي د یو قوم او د یو ملک یو ډیر لوی احسان د الله دی. هغه ممالکو نه تاسو کا چې هغه د کافر په پنجه کې دي، نه منځ کولې شي، نه روزه تلاوت کولې شي، او نه آزاد زندگی تیرولې شي. دا د الله جل شانه احسان دی چې الله پاک مونږ ته دا وطن عزیز آزاد پیدا کړی دی. منځ او دس کولې شو، روزه تلاوت کولې شو، ذکر اذکار کولې شو، په شریعت مطهره باندې عمل کولې شو، مساجد او د مدارس تعمیر کولې شو، آزاد زندگی د الحمدلله بذالک. کدا د کافر په قید کې وي تا داسي آزاد زندگی داسي نشو تیرولې، دا آزاد د الله عبادت نشو کولې. تاسو باندې د الله یو لوی احسان دی، څنګه چې بنی اسرائیل ته الله ارشاد فرمایي چې تاسو سمې د ظالم نه ازادي درکړې ده. یقینا چې دا وطن عزیز آزاد دی، یقیني طور سره د الله جل شانه یو لوی احسان دی په موږ باندې، او الله دې تر قیامت پورې همدغه شان آزاد ساتي.